اختر زبرګې ورځې شپې دي، د وینې او مینې رشتې د نزدېکت خوښي لمانځي. ګلونو ماشومانو نوي کالي اچولي، زه نه پوهېږم د دغه ماشومانو په لاسونو کې تمانچې، رنجک او بارود ولیدي. دوی ډز ته ولې خوشحالیږي؟ داسې خو نه ده چې د خاموشۍ د شور په معنو خلک نه پوهېږي. ډز غواړي، بارود غواړي، شور غواړي. د ډز ژبه نه وي، ډز څوک معنا کولی نشي. د ډز معنا یره، طرحه وي، تشدد وي. خو چې د ماشومانو ګونګې جذبې په مکتبونو کې هم د ABC او 1 2 3 نه اخوا نه ځي، نو دغه جذبې د کتارسیس دپاره شور خوښوي. دغه شور د ټوپک او تماچو نه پرته نور څوک کولی شي؟ رایاد شو، د طبلې شور، د باجې شور، د رباب شور. خو د شور او زوږ دغه قسمونه مباح دي، حرام دي، ګناه ده. ما سوچ کولو چې د ټوپک ډز نه مباح دی، نه حرام دی، نه ګناه ده. د ماشومانو قصور نشته. اغوندي جینۍ لاسونه سره کړي، په مټ یې ډېر په مهارت د خپل محبوب د نوم اولنی ټکی ډېر په مهارت لیکلی دی. هندارې ته ولاړه سوچ کوي چې دا ځل به ممکن شي که نه چې محبوب یې راشي او دا په سره ډولۍ کې د ځانه سره بوځي. خو غم دا دی چې محبوب یې د جنتي وطن نه په سفر تلی دی او د ترکیې په بارډر د کوم قاچاقګر انتظار کوي چې دی یورپ ته واړوي. د سوات په ګلورینه فضا کې د بارود وږم ګډ شوی دی. د سوات په هوا کې د انساني غوښې د سوځېدو بوی حس کولی شي. 12 کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. په شنو او سپینو جنډو کې غوښې راټولې کړي دي. جنازې کوي. د اختر په ورځ هم پښتانه جنازې کوي. د فضاګټ په نري سړک د ټرافیک پولیسو غټ غټ کاڼي په منځ کې په یو ښایسته ترتیب ایښودلي دي چې خلک په یو ترتیب دغه سړک نه خپل ګاډي تیروي. د چینې په څنګ کې ډېر خلک راغونډ دي. نیم سړک یې بند کړی. ما فکر کوو چې دا خلک د سوات په غمیزه احتجاج ته به راغونډ وي. خو چې نږدې شوم نو شادوګان د غره په کاڼو کې په پورته روان وو. خلکو ورپسې د لاندې نه چغې ویستې، خو شادوګانو په شا نه کتل.